السلام علیکم. ستړي مه سئ. روغتیا او جوړتیا مو غواړو. هرکلی مو کوو د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې د خبرونو سرټکي. د لښکرګاه د امنیت پر وړاندې ننګونې، پولیسو ته د جګړیزو قوانینو او خلکو د ساتنې په موخه روزنه ورکول سوه. او هلمند کې د افغانستان بانک نوي ټاکل سوي مدیر پر دنده پیل وکړ. د خبرونو تفصیل. د لښکرګاه د امنیت پر وړاندې ننګونې. په وروستیو کې د لښکرګاه په څنډو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو بریدونه زیات شوي دي چې د ولسي وګړو سره یې د امنیت په اړه اندېښنې پیدا کړي. د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مشر بشیر احمد شاکر پر امنیتي چارواکو نیوکه کوي چې د دې ولایت د امنیت په کابو کولو کې پاتې راغلي دي. خو په ورته وخت کې بیا ولایتي چارواکي ډاډ ورکوي چې د لښکرګاه ښار په څنډو کې ناامنه سیمې به ډېر ژر له امنیته برخمنې سي. په دې اړه بشپړ حال میوند مېړنی راکوي. باباجي او چنجر کې د وسلوالو بریدونه د تیر په پرتله پراخ سوي. په روانه اونۍ کې پر یادو سیمو خونړي بریدونه ترسره سوي دي چې دولت او مخالفین یو بل ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبره کوي. یادې نښتې په سیمو کې پای ته نه دي رسېدلې. دا نه د هغوی لومړی ځل و او نه به هم وروستی سي. د هلمند ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مشر بشیر احمد شاکر امنیتي چارواکي په بې تفاوتۍ تورنوي. د نوموړي په خبره ولایتي ادارې د هلمند د جګړې د ګټلو لپاره دوه لوی فرصتونه له لاسه ورکړي. د کوکنارو د نیش وهلو موده او د هلمند سیند د لارو پرې کولو موده. د شاکر په خبره د لښکرګاه ښار په څنډو کې د وسلوالو ډله ییز بریدونه په هیڅ ډول د ولسي وګړو لپاره په امنیتي لحاظ د منلو وړ نه دي او چارواکي باید په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. د هلمند څپان د رود چې ډېر ښه وبیه دی د باباجي او زی دپاره یو دغه څه خو چې باید دغه یو طرفونه یې بند کړل، باید موږ عملیات کړي وای. د کوکنارو نیش دا زموږ دپاره یو فرصت و، باید موږ په دې وخت کې د عملیات کړي وای. اوس چې د کوکنارو نیش خلاص هوا هم ښه پوره ګرمه سوله. طالبان تر دې مخکې هم پر دې باندې ډېر کار کوي چې د نیشه څخه وروسته به خپل عملیاتو ته دوام ورکړي، چې دغه عملیاتو ته هم د عمري عملیاتو نوم ورکړي. ولې موږ د هغې موقع څخه استفاده ونه کړل. اوس هم هره شپه د ښار په منځ او د ښار په زړه کې د موږ د کوچنیو او غټو ډزو شاهدان یو چې واقعا هم پر ولسونو او پر ښاریانو باندې ډېر سخت تاثیر کړی دی. او هره ورځ دغه جنګونه چې ښار ته نږدې وي په ولسوالیو کې دا د ولسونو دپاره د زغملو وړ نه دي. خو په ورته وخت کې بیا د هلمند د والي ویاند عمر ځواک په افغان امنیتي ځواکونه په ټولو سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د جګړې توان لري او کولی شي د دې ولایت امنیت په ټولو سیمو کې خوندي وساتي. د ځواک په خبره لښکرګاه ښار ته نږدې سیمې به ډېر ژر د وسلوالو لستونه پاکې کړو. هغه ساحو کې چې دوی بریدونه کوي لکه باباجي او نورې ساحې چې دي، خوشبختانه افغان امنیتي ځواکونه په پوره میړانه سره کولی شي هغه ځایونو دفاع وکړي او د دفاع تر څنګ په هغو ځایونو کې خپل عملیات دوامدار او جاري وساتي. تاسو ته معلومه ده چې د 24 ساعتونو په جریان کې په ځینو ساحو کې چې هغه د باباجي ساحه ده خپله او د باباجي د کنجک ساحه ده، په دې کې نښتې وشولې چې تقریبا 24 ساعتونو نه چې تېرېږي هلته 11 نفره زموږ امنیتي ځواکونه ټپیان شول او تر څنګ یې وسلوال مخالفینو ته هم درانه تلفات ورسېدل چې 11 نفره یې وسلوالو مخالفینو له منځه تللي دي او 13 نفره یې نور هم ټپیان دي. او تر څنګ یو بل ځای کې کنجک ساحه ده، نن سهار 8 بجې مین انفجار کړی چې 2 نفره یې له منځه تللي او 3 نفره یې نور ټپیان شوي دي. د یادولو وړ ده چې تر دې وړاندې هم د هلمند ټولو امنیتي چارواکو ولسي وګړو ته د امنیتي خوندیتوب ډاډ ورکړی و، خو تر دې مهاله یې خپل یوه ژمنه هم نه ده عملي کړې. پولیسو ته د جګړیزو قوانینو او د خلکو د ساتنې په موخه روزنه ورکول سوه. 30 تنه افسرانو او ساتنمنانو ته دغه روزنه د 2 ورځو په جریان کې د سره صلیب نړیوالې ادارې له لوري ورکول سوه ترڅو د جګړې قوانین مراعات او د عامو خلکو د سر او مال ساتنه وکړي. مسؤلین وایي که څه هم دې برخه کې پولیس زیاتې ستونزې لري خو زمینه نه ده ورته برابره سوې. نور حال روح الله روحاني راکوي. ډیری وختونه د عامو خلکو سره د پولیسو پر چلند نیوکې کیږي، په خاصه توګه د عملیاتو پر مهال،
خو مسؤلین یې پولیسو ته په روزنې ورکولو غواړي د دغه څه مخه ونیسي. د سور صلیب له لوري ملي سرحدي او امن نظم 30 تنو افسرانو او ساتنمنانو ته د جګړې قوانینو مراعات کولو او د عامو خلکو سره د پولیسو چلند برخه کې 2 ورځنۍ زده کړې پای ته ورسېدې. د امنیه قومندانۍ د تعلیم او تربیه مدیر فرید احمد عبید د سور صلیب څخه غوښتنه وکړه چې پر یادو زده کړو بسنه ونه کړي او راتلونکي کې هم د پولیسو روزنې ته دوام ورکړي. دوی زموږ په زرهاوو ملي پولیس په مختلفو اصلو کې روزلي دي، هغوی ته زده کړې ورکړي دي چې هغه فعلا هم خپل د وظیفې په ډګر کې د همدوی د لارښوونې څخه استفاده کوي او پرمخ ځي. او موږ د دوی څخه هیله دا ده چې پر دې بسنه ونه کړي، موږ ته نور زده کړې هم زمینه مسایل کړي او موږ داسې شیان کورسونه هم جوړ کړي. دغه راز د سور صلیب مسؤلینو او استازو یې له پولیسو وغوښتل هغه څه چې د 2 ورځو په جریان کې یې دلته زده کړي د عمل په ډګر کې وکاروي. زیاته یې کړه که د جنګي قوانینو او اصولو څخه د جګړې پر مهال کار واخیستل سي، چلند کې به تر ډیره ښه والی راسي. له تاسو مې هیله دا ده دغه معلومات چې دلته مو ترلاسه کړل له ځان سره یې مه ساتئ، بلکې تر نورو ملګرو یې هم ورسوئ او د جګړې په ډګر کې وکاروئ. تاسو کولی سئ په ناسمو حالاتو او جنګي شرایطو کې له دغو زده کړو ګټه پورته کړئ. هیله لرم چې له دغه ټریننګ څخه به مو ښه ګټه اخیستې وي. په تیرو 2 ورځو کې موږ ټینګار پر دې و تر څو هغه عملیات چې راتلونکي کې لرئ پر مهال به یې له دغو اصولو او جنګي قوانینو څخه کار واخلئ او چلند کې به مو ښه والی رامنځته سي. تاسو ټوله مسلکي زده کړې لرئ، نو باید عملیاتو کې د ملکي کسانو ژوند خوندي وساتئ او ښه پالنه یې وکړئ، ځکه جګړه محدودیت او چوکاټ لري. د امنیه قومندانۍ د امنیت امیر سمنوال الماس خان بیا وویل جګړې کې د خلکو سره د پولیسو چلند او د عامو خلکو د سر او مال ساتنه او د برخه کې ورته ډېرې نورې زده کړې یادو پولیسو ته ورکول سوې چې د پولیسو روزنې ته به لا پراختیا ورکوي، ځکه یوازینی څه د پولیسو ښه چلند دی چې د عامو خلکو سره ترمنځ یې شته واټن له منځه وړي. د جنګ کې باید موږ څه رقم برخورد پولیس باید وکړي، د خلکو سره څنګه رویه وکړي و دا دوی ته ورښوول سوي دي. نو اوس جنګي جرمونو جنګي څوک چې حاصل کېږي د هغه سره باید څنګه چلند وسي او د خلکو ملکي خلکو سره باید څنګه چلند وسي. دا ته د دوی 2 ورځنی سیمینار ورته دایر سوی دی، دا به پر خلکو باندې ډېره ښه اغېزه وکړي چې د خلکو دغه سره وساتي برابر سي و مشکلات و د جنګ په مابینځ کې باید څه رقم ووځي و پلس یعنې خدمتګاره د خلکو دي. بس نو دغه خدمت لپاره بس دی آماده دي چې د جنګ د شرایطو څخه باید ملکي کسان څنګه وباسي او دښمن په څه رقم راولي و څه. مسؤلین مني چې پولیس دې برخه کې یو لړ ستونزې لري او دغه زده کړو ته یې زیاته اړتیا درلوده، خو دا چې ورته زمینه نه وه برابره په دې نه دي توانېدلې پولیسو ته دې برخه کې روزنه ورکړي. هلمند کې د افغانستان بانک نوي ټاکل شوي مدیر عصمت الله فضلي پر دنده پیل وکړ. هلمند کې د افغانستان بانک د مرکزي څانګې مدیر عصمت الله فضلي ټاکل شوی. فضلي د خپلې دندې د پیل پر مهال ژمنه وکړه چې په چارو کې شفافیت او خلکو ته د خدمت په برخه کې به پوره هڅې وکړي. بشپړ حال میوند میړنۍ راکوي. عصمت الله فضلي هلمند کې د افغانستان بانک مدیر وټاکل شو. تر دې وړاندې یو شمېر ځوانان هلمند کې پر دندو ګمارل شوي وه چې تر دې مهاله په دندو ترسره کولو کې بریالي دي. عصمت الله فضلي د دندې د پیل پر مهال د افغانستان بانک له چارواکو مننه وکړه چې پر نوموړي یې باور وکړ او په هلمند کې د مرکزي څانګې مدیر وټاکه. هغه دغه راز زیاته کړه په دندې ترسره کولو کې کوم امتیاز نشته، بلکې امتیاز او ننګونې په دې کې دي چې له ادرسه یې د ولسي وګړو لپاره کار وکړو. د فضلي په خبره تر خپله وسه به هڅه وکړم چې هلمند کې د افغانستان بانک چارې چټکې کړم. لکه څنګه چې مې تیر 15 کاله د افغان ملي بانک کې خپله وظیفه د خپل اصولو او قانون او صلاحیتونو په چوکاټ کې سرته رسولې ده او همداسې به د افغانستان بانک لپاره انشاءالله چې د خپل قوت او د خپل استعداد سره سم د افغانستان بانک کې خپل خدمت ته دوام ورکوم.
انشاءالله چې موږ ځینې نیمګړتیاوې لرو په هلمند کې چې دا همیشه زموږ د مشرانو یو پیغام ګرځېدلی دی چې وایي چې ولس مو تیکه تیکه ټوکر ټوکر دی او په هر برخه کې په هر سمت کې موږ مشکلات لرو. خو زما په آن که هر یو مسئول خپل وظیفه خپل امتیاز ونه بولي او دا خپل مسؤلیت وبولي او په پوره ایمانداري او صداقت سره یې سرته ورسوي، انشاءالله چې مشکلات مو په هره حصه کې حل سوي وي. یوازې 2 ورځې وړاندې د کثیر الرشتاوي انسټیټوټ امیر محمد هاشم نوراني هم په خپل نوې دنده پیل کړی و. نړیوال خبرونه به څو شېبې وروسته وړاندې سي. د نړیوالو خبرونو تفصیل. پینټاګون وایي انبار کې د اسلامي دولت یو مشر ابو وهیب وژل شوی دی. د امریکا دفاع وزارت ویلي د عراق الانبار کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلافي ځواکونو هوایي برید کې د اسلامي دولت ډلې یو وتلی مشر ابو وهیب وژل شوی دی. پینټاګون وایي دغه برید چې د دغې ډلې مخکینی قومندان پکې وژل شوی د تېرو جمعې په ورځ شوی. د پینټاګن ویان پیټر کوک ویلي په دې ورځو کې عراق او سوریه کې د اسلامي دولت قومنداني کول ډیر خطرناک کار دی. وړاندې هم د ابو وهیب د وژل کېدو ګنګوسې خبرې شوې وې. پینټاګن وایي په دې برید کې 3 نور وسلوال هم وژل شوي، خو وایي چې ابو وهیب د انبار ولایت لپاره د اسلامي دولت ډلې پوځي امیر و. ریپورټونه وایي ابو وهیب په 1986 کال زیږېدلی او محاسبه یې لوستې ده. ځینو ویبپاڼو نوموړی په دې ډله کې یو ځلانده ستوری بللی دی. امریکایي ځواکونو وړاندې په عراق کې ابو وهیب نیولی او بندي کړی و او د اعدام حکم پرې ختلی و، خو په 2012 کال له زندانه په تېښته بریالی سو. په 2013 کال له عراق نه د سوریې لارویو د چلوونکو د یوې ډلې په وژلو تورن سو. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په 2014 کال د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې هوایي بریدونه پیل کړل. اسلامي دولت ډله د عراق او سوریې پر ګڼو سیمو واکمنه ده. صادق خان د ځان په اړه د ټرمپ استثنا رد کړه. د لندن نوي ټاکل سوي ښاروال د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته د نوماند ډونالډ ټرمپ هغه وړاندیز رد کړ چې وایي امریکا ته د مسلمانانو د سفر بندیز په لړ کې به صادق خان امریکا ته تللو کې مستثنا وي. صادق خان ویلي دا یوازې زما په اړه نه ده، دا زما د ملګرو، زما د کورنۍ او هر هغه چا په اړه ده چې زما په څیر شالید ولري، هغه که د نړۍ په هر ځای کې وي. ښاغلي خان دا هم ویلي چې د اسلام په اړه د ټرمپ جاهل نظریات زموږ د دواړو هیوادونو امنیت ترنګلی کولی سي. ښاغلي ټرمپ ویلي دی خوشحاله دی چې ښاغلي خان د لندن ښاروال شوی. نوموړی زیاتوي که چیرې خپل کار په ښه توګه مخ ته بوځي او ښه وځلیږي نو دا به یو ښه کار شوی وي. وړاندې د امریکا ولسمشرۍ ته نوماند او هیلهمند ډونالډ ټرمپ ویلي و د امریکا متحده ایالتونو ته د مسلمانانو د سفر په هغه بندیز کې د لندن نوي ښاروال صادق خان مستثنا دی چې دی یې غوښتنه کړې به. صادق خان اندېښنه ښودلې وه که چیرې ټرمپ ولسمشر سي نو دی به امریکا ته په سفر کولو کې زړه نازړه سي. ډونالډ ټرمپ تېر کال د پاریس له بریدونو وروسته چې 130 کسان پکې ووژل شوه امریکا ته د مسلمانانو د ننوتلو د بندیز غوښتنه کړې به. د امریکا د جمهوریت پال ګوند نوماند او میلیاردر ویلي تل استثنا شته. امریکا ته د مسلمانانو پر ورتګ د بندیز له غوښتنې وروسته پر ټرمپ امریکا او بهر کې سختې نیوکې وسوې، خو ټرمپ له خپل نظره وانه اوښت بلکې وایي چې دا کار د امریکا د امنیت لپاره ضرور دی. صادق خان لومړنی مسلمان دی چې د لندن ښاروال ټاکل شوی. نوموړی په دې پوسټ د محافظه کار ګوند پر نوماند ژاک ګولډ سمیټ بریالی سو. صادق خان ټایمز مجلې ته ویلي و غواړم له امریکایي ښاروالانو سره د کتنې لپاره امریکا ته ولاړ شم، خو که چیرې ډونالډ ټرمپ ولسمشر شي هلته به زه د خپل دین له کبله سفر ونشم کړی. وروستی خبر د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې پر بحران د خبرو لپاره پاریس ته ورسید.
د اروپایي اتحادیې سعودي عربستان قطر متحده عربي اماراتو اردن او ترکیه استازي هم د خبرو لپاره پاریس ته رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې پر بحران د خبرو لپاره نن پاریس ته ورسید. د اروپایي اتحادیې سعودي عربستان، قطر متحده عربي اماراتو، اردن او ترکیه استازي هم د خبرو لپاره پاریس ته رسیږي. دوی د سوریې د اپوزیسیون ډلو د ائتلاف مشر ریاض حجاب په حضور کې په سوریه کې د سولې د بهیر پر بیا پیل خبرې کوي. جان کیری به نن د فرانسې له خارجه وزیر او سبا برېټانیې ته تر تګ مخکې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. دا هم د هوا د حالاتو اټکل. کابل اسمان ځای ځای ورېځ د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه 12. هلمند د باران د اورېدلو اټکل د تودوخې لوړ درجه 13 ټیټه 24. کندهار لمر د تودوخې لوړ درجه 13 ټیټه 16. فراه اسمان ځای ځای ورېځ د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 22. جلال آباد د باران د اورېدلو اټکل د تودوخې لوړ درجه 13 ټیټه 23. مزار شریف د باران د اورېدلو اټکل د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه 19. هرات اسمان ځای ځای ورېځ د تودوخې لوړ درجه 90 ټیټه 14. غزنی د باران د اورېدلو اټکل د تودوخې لوړ درجه 26 ټیټه 10. په وروستیو کې یو ځل بیا د خبرونو سرټکي. د لښکرګاه د امنیت پر وړاندې ننګونې پولیسو ته د جګړیزو قوانینو او خلکو د ساتنې په موخه روزنه ورکول سوه. او هلمند کې د افغانستان بانک نوي ټاکل شوي مدیر پر دنده پیل وکړ. د دې مهال خبرونه مو پای ته ورسېدل. تر بیا ښې چارې پر مهربان خدای مو سپارو.